کابل کې د سوک وهنې دوه لوبغاړي وژل شوي. د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون چارواکي وایي مرتضی ابراهیمي او علي سجاد محمدي د سوک وهنې ملي لوبغاړي په کابل کې د ناپېژانده وسلوالو لخوا وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې دغه وژنې په دوو جلا پیښو کې شوي دي. د ابراهیمي کورنۍ هم تایید کړی چې نوموړی تېره شپه په کابل کې د وسلوالو په نښته کې وژل شوی دی. د علي سجاد کورنۍ هم وایي چې نوموړی 2 ورځې وړاندې د کابل ښار په 8مه ناحیه کې د نامعلوم وسلوال لخوا ټپي شوی و چې تېره شپه یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. د اسلامي امارت چارواکو د قطر او ترکیې استازو سره د هوایي ډګرونو په اړه خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت له لوري په یو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د رئیس الوزرا د مرستیال په مشرۍ پلاوي د ترکیې او قطر هیواد له ګډ پلاوي سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د کابل، کندهار، خوست، هرات او مزار شریف هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرې شوې دي. ترانسپورت وزارت وایي چې دې مذاکراتو 2 ورځې دوام کړی او تر ډیره د یادو هوایي ډګرونو د تخنیکي مسؤلیت پر سپارلو خبرې شوې دي.